سلامونه ستړي مو شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د پښتو نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. مولا عبدالغني برادر د پاکستان لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د لیدنې څخه انکار کړی دی. پاکستاني رسنۍ وایي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ښاغلی مولا عبدالغني برادر د اسحاق ډار لیدنه لغوه کړې او د دغې لیدنې څخه انکار کړی دی. څو ورځې وړاندې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته یو ورځنی سفر درلود چې د افغانستان اسلامي امارت بېلابېلو چارواکو سره یې ولیدل. خو پاکستاني رسنۍ تازه داسې راپورونه خپاره کړي دي چې د اسحاق ډار په دغه سفر کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ښاغلی مولا عبدالغني برادر سره هم د لیدنې مهالویش ټاکل شوی و، مګر هغه د لیدنې څخه انکار وکړ او مصروفیت یې بهانه کړ. پاکستاني رسنۍ وایي که څه هم افغانستان ته یو لوړپوړی پاکستاني پلاوی او غړی په لومړي ځل سفر وکړ، مګر د مولا عبدالغني برادر انکار حیرانونکی دی. که څه هم د افغانستان اسلامي امارت چارواکو او هم په خپله ښاغلي مولا برادر په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې شنونکي وایي چې مولا برادر د پاکستان په زندانونو کې زیات وخت تیر کړ او ممکنه هم دغه یې علت وي. د شنونکو په باور ښاغلي مولا برادر شاوخوا 10 کاله د پاکستان په پوځي زندانونو کې تیر کړل او هر ډول شکنجه یې ولیده. ممکن همدغه علت و چې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره یې لیدنه لغوه کړه.